الرحمن الرحیم د پاکستان د هر صوبې د عہدے برائے نام پریکٹیکلی من زیرو عوام له دوکه ورکولو دپاره هره ورځ څه ناڅه د دروغو تقریرونه او په اخبار کې سټیټمنټونه رد عوام دا رد کوي د صوبو عوام د ژوند د ضروریاتو یعنی اوړه وړي چیني دې دپاره په مشکلاتو کې د کرنه پروت دی او اوس د 400 نه ونیسه تر 400 وایي چې اوړه ارزانوي دا ارزانول نه دي مونږ هغه وخت غواړو د ریټ چې په کوم وخت کې د عمران خان نیازي په وخت کې د 10 کېجي ریټ د اوړو صرف 1200 روپیه دا 400 500 دا دوکې مونږ سره نورې مه کوئ دا عجیبه غوندې حالات تاسو جوړ کړی دی تاسو حکمرانان نه یئ بلکې لوټ مار والا یې ټول الیکشن باندې یو فلم جوړول پکار دی د پاکستان او دا فلم 75 سالو شو صحیح الیکشن دپاره او لا جوړ نه دی رانا ثنا الله داسې کې د وزیر اعظم د پاکستان دا ته څه کې دا کم قسم حالات تاسو راخیستي دي دې ته بدماشي وایي عوام تاسو ټول رد کړي یې ستاسو ضرورت عوام ته نشته از راه خدا go away from the free state of Pakistan. We don't accept you as a leader. لیڈر وہ ہوتے ہیں جو عوام کو سہولت دستیاب کرے تم لوگ ملک کے غدار ہو تم لوگ ملک کے اور عوام کے دشمن ہو ہم تمہیں رد کرتے ہیں ہم تمہیں نہیں چاہتے تمہاری کیا حکمرانی ہے بھیک مانگنے والوں اس ملک کو تباہی سے بچانا عوام نے ہے عوام اٹھو غیرت پیدا کرو یہ ملک عوام کا ہے مٹھی پر حکمرانوں کا نہیں یہ جادوگر ہیں جادوگر نے ہم پہ جادو کیا ہوا ہے جادو کی چادر کو پاڑ کر نکلاؤ اور ان حکمرانوں کو سبق سکھانا ہے میں آپ کے ساتھ ہوں میں سب سے پہلے مرنا چاہتا ہوں اس ملک کی عوام کے لیے از راہ خدا عوام اگر تم میں غیرت ہے تو جاگ اٹھو اور اگر عوام دپاره زما دا میسج دی چې راتلونکي وخت د حیا او د خپل اولاد دپاره په ځان کې غیرت پیدا کړئ حکمران کوئی نہیں اس ملک میں قانون ہے اسلام آباد میں یہ لوٹ مار کے لیے یہ حکمران واری واری آ کر بیٹھ جاتے ہیں عوام کو انہوں نے تباہ و برباد کر لیا اس ملک کی حیا کو انہوں نے آگ لگا دی ملک کے عہدوں پر لگا دیا ہے لندن میں بیٹھ کر مفلوج ٹیٹ دے رہے ہیں نواز لیگ اور شہباز لیگ زرداری اور یہ لوگ یہ ملک کے وفادار نہیں اگر وفادار ہیں اپنے اثاثے بیچو اور قرض دے دو یہ جو قرض لیا ہوا ہے عوام نے نہیں کھایا تم لوگوں نے اپنے اثاثے بنائے